اخ دا راوچه بولي دي نور نیم اسمان ته راورسېدو پاڅئ مونځ او دس خو نشته دی بې لمانځو پاڅئ که نه دا راته ستوماني وباسئ که کوټه دې ولې پرېږده لالا مړه مونږ خو د دې ذموار نه یو که نیمه شپه به نور راخېږي او ته به مونږ پاڅې چې پاڅئ نیمه شپه چې ته ده په باندې اته بجې دي پاڅه ده که ستا د لاسه مونږ چېرته په قلاره خوب ونه کړو پاڅه که نه پرېږده دادا ستا د لاسه هم چرې خوب ونه کړو ستا د لاسه هم چرې خوب ونه کړو دام لګیا دی ستا د لاسه هم خوب ونه کړو دا د کارونه به څوک کوي چې تاسو چې غرمې پورې وداستئ ته چې کار وکړه یو پاڅېږئ چای پخه کړئ او بل چې لوښي موښي وینځئ چې دا چای وڅښو چې پټو ته مړه دادا داسې ښایسته جینۍ مې لیدلې ده مړه خو نو سنکوجې دا جینۍ به دې مخکې لیدلې وه که نه اوس به مې واده هم شوی و مونږ دادا ستا غم نه کوو مونږ خپل غم کوو اوس یې خوند وکړو وړوکی ماشوم یې ته هم راته واده غواړې او بس پلار او زویه ځان له کوئ مونږ به منځ کې هسې پراته یو نو څه چلو شو څه چلو شو تا خو یو واده کړی دی دادا اوس خو زما غم کوه نو زه واده وکړم چې زه درته دا کور ودان کړم تاسو به بار ګرځئ راګرځئ او زه به ورته وایم چې دې هلکانو له چای مې پخوه ډوډۍ ورته پخوه ته هم واده غواړې ما نو زه بیا نه غواړم واده مال یې نه کړي نو یو واده خو یې زه وکړم که نه زه مشر نه یم تا خو یو کړی دی که دا راته ووایه چې دا چای پخول د ښځو کار دی که د سړو نو خو ښځه راله وکړه که نه نو خو زه وایم چې زه یې ځان ته وکړم که نه سهار کې به دله چای هم پخوي او ګرمې اوبه به هم دله اچوي او دس ماودس لپاره مونځ له به دې مشر سړی منه نو چې اوس چې دا کونټۍ د املا نه ونیسم خلک به وایي چې وروځي ووو حق خبره کومه ځکه که نه حق خبره کې یاره کاکا او دادا څه ساده خلک دي دا جینۍ ما په خوب کې لیدلې ده تاسو خو په خپلو کې هم خطئ ته خوبونو کې جینکۍ ګوره او زه چاله چای مې نه شم پخولی بس زه درنه لاړم اوس دې سنکوزي ته وګوره اوس چې وښي خلک به وایي چې کشه روژي و ده نه اوس څوک واده هم نشي کوی منه نو بس خوب کې دې جینۍ لیدلې او رانجه دې په ویښه جوړه کوم چې دې مخوکه باندې دې ووایم که نه دادا دا خو تا جوړه کړه ته به پاته چای پوکه جو بیا په جي ته ځو شبه دې ووایه السلام علیکم وعلیکم سلام ولې خفه یاره ولا خفه به نه یې دا ګله څه حالات راغلی مزدوري نشته اوړه ګران دي چیني ګرانه ده غوړي ګران دي سره جاله بچي مې دي دا د پیسې غواړي خوراک غواړي په دې وجه دلته خفه ناست یم سوچونه کوم ځان سره لګېږم یو کار درته ښیم کوم کار او وایې ډېره زبردسته خبره دی وکړه مزې به کې مزې پوه شو که نه خو چې مونږ پکې هر نه کې بېغمه شه مړه همدا اوس نه بې عمل کوم او دا یې ځو څه چې ځو راځه خدایه د قدرتونو نه دې زار شومه چې دا څه اشاره روانه ده ښکاري خو داسې انسان خو زما خیال دی د دې سیند نه راوتی دی چاره بلا ده نو خدایه د قدرتونو نه دې زار شومه چې دا څه اشاره څه ټاوېږې را ټاوېږې دلته غڼې ودرې چټه د انصاف په سترګو نه دی لیدلی دا خو خبرې م کوي د قدرتونو نه دې زار شومه ربه دا خو ما ویې که میلو دی دلته غلې ودرې د ستاسو په دې کلي کې څوک جاب کولی شي یا نه څه جاب مو به جاب ټولې ښځې دلته په برقو کې ګرځي څوک هم بې جابه نه ګرځي نو ښځه یار نو موږ 9 کسان نه 3 کسان یو مې لالا دی یو مې وراره دی یو زه یم او نو دلته ستاسو په دې کلي کې څوک جاب موب کوي زه هغه ته جاب ورکوم ته پرېږده دا خبرې زما لالا ته به دې بوسم نو ما ته خو ښکاري شاشولو کې ودرې هغه شی ما ته ښکاري خو زما خیال دی د قیامت علامې دي دې خبرې شروع کړي کور زمونږ کور لالا کور او راځه Oh no!
و کاکا دا دې څه شی راوستو دا دغه شی دی وراره دا خو ماله راکړه ته مې بال لوبو مه واړه به راپسې سمه مزه به یې وي وایي صبر وکړه لالا لیبوزو هلته یو چکر وله ورکومه لکه مزه تې علم صبر وکړه مسلمانه چې لالا لیبوزو دادا کاکا میلو را روان کړی دی ګرځو را ګرځو سمه مزه به سر خو دې میلو چې شته وایي دا ډېری وستو لا اله الا الله محمد رسول الله لکه سرکوزې دا دې څه شی راوستی لالا دا مې داسې شی راوستو چې ته ډېر د کار شی دی پړی راوالم کښېنه دلته کښېنه وته د کار شی دا څه وایي څه چل دی په ده دا ډېر د کار سړی دی لالا څه جابونه مابونه یې راوړي دي زه په دې نه پوهېږم او ته پوهېږې تا پخوا انګرېزانو سره وخت تېر کړی دی ته تپوس دې وکړه که نه سرخوري جابونه دلته راوړي بل څه کې خاصېدل نه چې زمونږ سره ته جابونه راوړه دلته شکر دی ټولې ښځې جابونه کې ګرځي ښه داسې نه ګرځي دلته زه د ستاسو د ویلیج راغلی یم چې دلته ستاسو د کسان په جابونه زه ورکړم او زه ځان سره یو شم دلته خو ټولې ولي نه دي تا چې وایې ولي لاسونه هم ډک دی ولي ډکې روانې دي شکر الحمدلله نو ولې یار نه ولي نه یوه وله ده نه ولي کومه دي نو ولي دا عجیبه غوندې خبرې کوي نو بس هم شی ګوري نه خو بس روان کړی دي ډېرې لا ما وی که دغه شل په ساتی ما وی که دغه شی د خلک شولو کې نه ودرئ خو دې خبرې هم شروع کړې ما قیمت علامه ده نو زما دا مطلب دی کاکا چې دلته ستاسو په دې کلي کې څوک جاب کولی شي چې زه ځان سره امریکې ته یوسم نو سرخوري د جاب څه شي ته دا وایي جاب څه کار زه چې ویې وکنه جاب کار ته وایي کار ته لالا پوه شوې که نه ته پرې پوه شوې که ها نه ویې وه نو ستا څو بچې دي زما خو شکر الحمدلله دا یو زوی دی او دا یو مې ورور دی دا ستا دا بچې کار مور کوي یا نه اوس ته وګوره کارونه کومه دي دومره ګراني ده که نه 1 کیلو غوړي 300 روپۍ دادا کار ماتې زه به ده را میلو کار له وځم وټ میلو مستا غوندې غټ میلو نو نو مو پرې دا کار کومه دی تشي خوشي خلک ګرځي را ګرځي ښه کارونه نشته دومره ګراني ده یو وړینګ 1100 روپۍ او میلو زه د ستا بچې ځان سره بوزم کار ته او په هغې کې لګېږي مني لره سلکوزه دا یو خو چې دی مني دا بل نیم مني دا لږ سپک دی نو یار مني پیسې یس ښه داسې ویې وکنه مني کې مونږ ویې که مونږ تلي پیسې راکړه چې دې د ځان سره بار ته بولي څومره پیسې سرکوزیا 1000 د باندې وڅو پوهېږي په دې 1000 دا و څه شی وایي 150,000 یس داسې کار ده خو سړی د کار وختو که نه بار موږ تنبوزې ته به مزدوري کوئ دا خو ډېره ښه خبره ده وشه پیسې ورته راواله که نه منډه پیسې ورته راوړه پیسې راواله چې بار ګرځې به چکه دې به وهئ دوه غاښې به دې اغوستې و دادا اوس ورته پکې ووایم نه زه خو یم چې هېڅ یې ورته ولګې لکه پیسې زر راوړه که نه اوس به سړی وتښتي درغلم لالا درغلم زر راوړه دا واله ها دا چې دی د خیره سره منینګ پیسې پوره 1.5 لک روپۍ منینګ دا به ځان سره والې خو سرکوجې دا به کله بوځي زه داسې چل کوم چې دلته نور خلک پیدا کړم او کسان برابر کړم نو دوی به ځان سره بوځم خو بس خوښه مې ده د خیره سره خو لاس وځه وګوره ښه بس بس نه دی همدغه م ګوره عجي موړي وه بس نور سکه شیرم نه ده پاتې دا مې مسخۍ خسه کړې وه اوکې دا بس دې دله چې رانه وړې بیا به پیلې شل پیږي دا د خیره تاسو به بار مرته ځئ بار کم دی ما ته څه پاته ده اوس چیشکې به ځو چې کار وکړه ته لاشه میخه به بوزه شي اوبه وڅکي او ته ورشه ګیا راوړه ځه چا به چې بس بار هم لېږم چې افسوس ده چې خو راته کارونه وکړئ که نه دی چا به سلام علیکم لالا وعلیکم سلام څنګه چل دی لالا 10 ورځې وشوې دا سړی مونږ کله بوځي نو ما ته څه پته ده خو به سړی ګوري نه او ډېرې ته راولي
نو تا خو ویلې په انګلیش پوهېږم شل کاله دې تېر کړي دي انګریزانو سره په انګلیش ګډ وډ د انګلیش دی ویلې زه خو بې دومره پوهېدم نو دا پخواني انګلیس او اوسني انګلیس چې ډېر فرق دی ها فرق دی او څه چلو که چې د سړي سره لاړ شو که څنګه چلو دا سړی ماته چې دو ګوډي ښکاره کېدو خو که په دې پیسو څه وشو که نه خو دی راسي چې د دې سخۍ په ځای تا ته رمالته دادا دینه خو چې پکې ما پړی چولې وې او ګرځولې وې مزه خو بیا ډېره وه که نه یاره صحیح خبره دې وکړه د هغې چې موږ نه پیسې ولیدې که نه هغې په ژبه پېده پیسې ګټلې وي او دا واړه به ورپسې یو 10 روپۍ ټکټ دی چا به پکې پړی اچو چا به دانګې بس خو ستا د راسه چې بعد یې راوسته او دلته دې پې موږ مانې بس چې اوس یې راونیسم که نه غوږونه دې نه وباسم لالا نو زما څه ګناه دا سړی نه پیدا نه شو که نه زه به دې سره ګورم او ځې چې وځو ویلې لس ورځې به دې کلي کې ګرځم ناګرځم نور هم کینچي کوم دا پاسه دغه کوټک راواره موږ نه پیسې وي وه کوټک نه غټ کوټک دا دی کوټک څه دې وکړله لکه څنګه چل دی یو سړی مې درته وویلو هغه نه مې پیسې واخیستلې زما حصه پکې راکړه که نه پرېږده حصه لانجې او کنجې زموږ سر ته راځي وروره ته ما ته وایې چې زما حصه پکې راکړه چل خو درته ما ښودلی و ښودلې دي که نه بیا به ګپ لګو ځه راته وکړه زما پیسې راکړه که نه صبر وکړه یو دوه درې نور کینچي کړمه هغوی نه پیسې والم ستا حصه به درکړمه پکې که نه ته ولې مرې یا وروره هغه څوک راغلل دا خو همغه خلک دي که نه تاسو چې ونیسه چې ونیسه سړی ونیسه ګزار مه کوه ګزار څنګه مه کوه پیسې دې وتښتوې دې اوس یې ګزار مه کوه 12 ورځې وشوې 10 ورځې یې یاد کړې وې 12 دا ونیسه پکې دا ونیسه به دې وکړه 10 ورځې وشوې چې تا پیسې اخیستې تا څنګه چې دی تا خو چې 10 ورځې پس به دا واړه وړم کشان مې نه دی برابر کړی خو تاسو د کشان زه وړم سره وړه کده وړي یو 10 ورځې ما ته نور وګورئ زه به یې ورځې تا ته څنګه وګوره لالا زه درته ووایم مریض دی ما والو خو کار وکړو پیسې درله در کومه څنګه وال مه کوئ ودي در نه کوم اوس خو به دې تر هغې پوهې وایم چې څو دي دا دوکې ما چې دا دوکه دې څنګه موږ سره وکړه ته خو ځان انګلیس جوړ کړی و لالا دې موږ سره غټه دوکه کړې ده نه پرېږدو انګریز نه یم 2 روپۍ درک مې کور کې نه لګېدو نو ځکه مې تاسو سره دوکه وکړه موږ ته چې کینچي کوو نو روپۍ را سره نه وي که نه موږ سره خو همدا اړي موړي وه هغه مزدوري کوه غټ سړی بس نن نه بعد به مزدوري کوم دا اوس وګوره خدایه پاکه زه چې خلکو نه ځان وساتئ دا دوکهباز دي دوکهباز د ویزې په نوم باندې خلکو نه پیسې وایي دا وګوره پیسې 1.5 لک روپۍ موږ خوارانو ګټلې او دې خوکې والې وي او اوس وایي زه غریب سړی یم دې خلکو سره ګورې دا خبرې مه کوئ نم چې څه لیکل واغسته نم چې څه کاغذ واغسته او 1.5 لک روپۍ م واچي او خدای چې په ګوتو راغی لالا دې دوکهبازانو نه نور ځان وساتئ